زمونږ په دې ژوند کې دا ټول د نیش نه چې کله موږ شته شو یو هغه مرحله و هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا یو وخت کې زما او ستا نوم هم چا نه اخیستو دا چا ویم نه چې عبدالله به وي او اسحاق به وي او محمد به وي او خالد به وي او عبدالعزیز به وي دا نومونه دا د سره چا وی نه چې داسې یو انسان به وي مرحله دا راغله چې الله موږ شته کړو د مور په خېټه کې موږ 9 میاشتې یا څه د پاسه یا څه کم دا موږ یو بل ژوند تېر کړی هغه بله مرحله وه د هغې نه بیا موږ نقل شو دې مرحلې ته چې موږ دنیا ته رالو دنیا ته رالو معنی د مور په خېټه کې چې موږ په دنیا کې وو خو دنیا ته د راتلو معنی د عام تعبیر خلک داسې کوي دنیا ته راغی معنی ده چې د مور د خېټې نه راووتو ښکاره شو دنیا ته دا بله مرحله ده بیا په دې پسې بله مرحله راځي هغه د دنیا نه آخرت ته تګ د دنیا نه آخرت ته تګ او د آخرت په پوړو کې اولنۍ پوړی هغه قبر دی برزخ دی بیا الله ته ودرېدلي بیا یا جنت ته یا جهنم دی دا زمونږ ټوله سلسله داسې روانه ده نو په دې ټولو کې هغه مرحله چې انسان هغې ته ډېر په سوچ کې خو ژوندي زړه والی یادومه که څوک دا ووایي چې زه خو پکې نه یم نو تا نه یادوم زه ژوندي زړه والی یادوم که ستا زړه مړي ستا خبره نه کوم او هره خبره په ځان مه چسپان کوه چې کله ته د هغې لایق نه یې کله زه ووایم یو سړی به دا سوچ کوي نو کیدای شي چې ته هغه سړی نه یې چې دا سوچ کوي خطاب به زما هغه چا ته یا خبر زه د هغه چا په باره کې کوم چې هغه کې دا صفت یي هغه مؤمن چې هغه د ژوندي زړه خاوني هغه ټول دغه سوچي چې دا مرحله به څنګه وي او دا یو عظیمه مرحله ده دا نقل کېدی ډېر ناشنا دي د دنیا نه آخرت او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدو او عایشه رضی الله عنها یو روایت کې هغه تعبیر داسې کې ډېر ناشنا وي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وتو په آخرت ورننوتو د تعبیر د سړي د زړه سم خوځوي د دنیا نه وتو په آخرت ورننوتو دا مرحله په ما او تا باندې هم راځي دا د منځ نه نه د دنیا نه وته په آخرت ورننوته دا ډېره ګرانه مرحله ده او دا ډېره اهمه ده ځکه چې دلته د هر څه پته لګي د سړی مخکې څنګه دی دا پته دلته لګي اوس یو سړی وایي چې د قبر مرحله ده او بیا الله ته ودرېدي ولې دا ګرانې نه دي نو یو سړی که داسې اوس ووایي چې ولې دا قبر دی او برزخ دی او بیا جنت او جهنم دی ولې دا غټه مرحله نه ده او ګران وخت نه ګران دی خو د هغې پته په دې کې لګي کله چې یو سړی د آخرت نه وځي دنیا نه وځي او په آخرت ورننوځي دلته د هر څه پته لګي نو چېرته سوچ دې کړی دی چې دغه وخت کې به څه کې د حدیث کې خو تا واورېدو او ډېر د خوشحالۍ حدیث هم دی ډېر د یرې هم دی چې زیری مؤمن ته وشي او هغه خوشحاله شي او هغه د الله سره ملاقات خوښوي خو آیا ته په دې کې یعنی دغه ټیم کې به ته د الله سره ملاقات خوښ کې دا سوال دی تا نه صرف حدیث اورېده او هغې ته خوشحالېده او څه ناشنا حدیث او څه فایدهمند حدیث سوال دا دی چې ته دې مرحلې ته تیار یې څه دې جمع کړي څه توښه دې سره شتي که نه دا به ما ته وایې چې ما دنیا کړې ده او سهار ځم ډیوټۍ له د شپې راځم او بچي مې دي او ښځه مې زه دغه تا ته توښه نه یادوم دا خو تا کړې ده او سم پکې هوښیار یې او لګیا مې د هغې زموږ نصیحتونو ته ضرورت هم نشته او دومره مې پوهېږي کیدای شي زه ستاسو نصیحتونو ته ضرورت ولرم په دې باب کې کیدای شي زه ستاسو نصیحتونو ته د دنیا په باره کې ضرورت
ولرم. دومره به تاسو پوه یې، دا هم ماته پته. زه خبره دا کوم چې دې مرحلې له د الله سره د ملاقات او د ملایک چې به راځي دغه ټیم کې څه به کې هسې کټ کې پروت دي چې ته سوچ دې کړی چې دغه ټیم کې به څه کې چې یوازې ناسې چې دا دې مخې تاسې تېر شوي دي چې وخت به داسې راځي چې ملک الموت به راځي او تا نه به سائلي. چېرته دا سوچ دې کړی؟ چېرته دا سوچ دې کړی چې دغه ټیم کې به زما د الله سره د ملاقات خوښېږي او که نه به خوښېږي؟ چېرته هسې کله نه کله پکې دا خبرې مخې ته راوله، دا خبرې مخې ته کړي چې دا ایمان دې لږ برابري. صرف دنیا 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 دا د سړي زړه کلک کي. همیشه د دنیا خبرې، همیشه په دنیا پسې منډې، همیشه د دنیا والو سره ناسته پاسته دا د سړي زړه کلکوي. نو کله داسې کار کوه چې لږ د دې دنیا نه سیټته کېږه. مزدورۍ نه جدا یو ټیم د دنیا والا کم ملګري چې دي د دوی نه لږ ځان لکېږه، د دنیا د موضوع نه لږ ځان لکېږه، د ښځو او د بچو نه لږ ځان له یو کمره کې جومات کې یو ځي کې ستا د ایمان او تقوا پورې خبره چې ته څومره وخت الله له ورکوې بیا هغه ورکوه. او په هغه ټیم کې دا سوچ کوه چې یعنې چې دا مرحله په ما راشي نو زه به د الله سره ملاقات خوښ کم او که نه. اوس یو سړی خو دا وایي چې موږ ټول د الله سره ملاقات خوښوو، چې کله دا زیری درته وشي چې الله دنه راضي دی. اوس دلته ودرېده پکار ته خو دا خوښوې چې الله سره ملاقات وکړې، خو آیا الله به تا نه راضي؟ تا نه به الله راضي، تا ته به زیری د دې وشي چې الله تا نه راضي دی؟ نو چې ستا سره به ملاقات خوښ شي. سوال دا دی چې دې دپاره ته تیاری کړی دی او که نه؟ که نه په بعضو باندې چې مرګ راشي او الله د بعضو دا خبره کړې د کومو چې دنیا کې تیاری نه دی کړی او دنیا کې محنت او کوشش نه دی کړی، الله څه وایي؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بس خو دا هم دي نو اوس یاره دا هم پکار چې داسې نه چې الله دې نه کړي دوی کې څوک. الله وایي چې راشي په دوی کې یو تن له مرګ نو دغه ټیم کې چغه وي الله ما واپس کړه. دا چې چغه وي چې الله ما واپس کړه خو معنه ده چې څه ورسره نشته که نه. لعلي اعمل صالحا چې زه نیک اعمال وکړم. که چېرته ده سره د نیکو اعمالو توښه وی بیا د دا چغې نه وي، خو د نیکو اعمالو توښه ورسره نشتي ځکه د دا چغې دي. الله وی يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هغه ورځ به انسان نصیحت قبلوي، خو نصیحت قبلول الله وی په هغه ټیم فایده نه ورکوي. ته خو چې ملک الموت وینې او زه وینم بیا خو موږ هر څه منو، بیا خو موږ د قرآن نصیحت به هم منو، د پیغمبر هغه به هم منو، د مولوي صاحب هغه به هم منو، د شیخ صاحب هغه به هم منو، هغه ټولې منو خو وخت به تللی چې جنت مخامخي جهنم مخامخي د قیامت په ورځ د محشر په ځمکه باندې چې څومره ولاړي دا ټول نصیحت قبلوي، ټول قبلوي. یوم دا نه وي چې زه نصیحت نه قبلوم. ولې ټول قبلوي؟ هر شی ولیدو نو فایده نه درکوي. اوس ستا څه حال دی د نصیحتونو سره؟ منې دا درسونه دا بیرونه ستا ژوند څه بدل کړی دی؟ څه دینداره شوی که نه په کته روان یې څه چل شوی دی؟ تهجد دي شروع کړي دي که نفلي روجې نیسي که علم دې ډېر شوی دی د علم شوق دې دی که نه د الله نه یېرېدلی ډېرې عباداتو له دې زور ورکړی دی صدقې ډېرې ورکې د الله په لار کې خرچې کې څه کې نصیحت په تا کې څه تبدیلي راوستې او د الله سره خو ملاقات ته خو موږ ته پروت دی که موږ یې غواړو او که موږ یې نه غواړو بله لار هم نشته که نه. لکه که څوک دا وایي چې زه به بله لار ورشم چې هغه لار
په هغه طرف باندې نه ځي په کوم ځي باندې چې الله سره ملاقات کوونکي ورځي داسې لار به کوم ځای کې پیدا کړي کوم د داسې لار ته که غواړې که نه غواړې الله ته به مخامخ کېږي ها بیا د مخامخ کېږي چې دا دوه قسمه دي الله سره ملاقات خوښوي الله سره ملاقات نه خوښوي دا چې الله سره ملاقات نه خوښوي دوی به نه مخامخ کېږي الله ته الله اکبر ګوره دوی صرف دې حالاتو ته وګورئ چې الله سره مخامخ کېدل نه خوښوي او مخامخ کېږي او بیا دې ته وګورئ چې الله هم د هغوی سره ملاقات نه خوښوي خو الله به ورته مخامخ کېږي د حساب کتاب دپاره نو چې الله ورسره ملاقات نه خوښوي د ده سره به حساب کتاب څنګه وي نور ملاقات خو دا خو دی که ته وایې چې زه بله څه طریقه پیدا کړم نه لازم به الله ته